د افغانستان د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو مسؤلین وایي چې د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي او که مخالفین د هیواد په هر سیمه کې د دې پروسې د ګډوډولو هڅه وکړي له سخت غبرګون سره به مخ او هڅه به یې شنډه کړي. د دفاع وزارت د ځانګړي ځواک او له دې ځواک پورې د مربوطو څانګو قوماندانانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې ښه او خوندي انتخاباتو ته یې په لسګونو زره ځواکونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې آماده کړي او خلک کولی شي چې په پوره ډاډ سره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ او خپلې رای وکاروي. د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو قماندان ډګروال جلال الدین یفتلی وویل ما فعلا در 4 زون افغانستان و در خود مرکز به ازارات درجه یک مونږ اوس مهال د هیواد په څلورو زونونو او مرکز کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې تیار ولاړ یو. د هیواد په هر سیمه کې چې ستونزه پیدا کیږي مونږ یې رفع کولو ته آماده یو. ځانګړي قطعې په پرمختللو تجهیزاتو سمبالي دي. ټاکل شوې ده د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل په 14مه چې د شنبې له ورځې سره سمه ده په ټول هیواد کې ترسره شي. د انتخاباتو ته د دفاع وزارت نورو ځواکونو لکه هوایي او پیاده هم د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د دفاع وزارت چارواکو دا هم وویل چې د وزارت پورې مربوط 3 ګونه ځواکونه ځانګړي هوایي او پیاده د ناټو ځواکونو په سطحه په وسلو او تجهیزاتو سمبال شوي دي. په دې ناسته کې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وویل د دوی ځواکونه موظف شوي چې په هیواد کې د ډاډمنو او سراسري انتخاباتو ترسره کېدو ته د ملي پولیسو او د ملي امنیت له ځواکونو سره پوره مرستې وکړي. قطعات خاص مشترک در تامین امنیت انتخابات طوری تنظیم شدند که سراسر افغانستان یک ګډې ځانګړي قطعې د انتخاباتو د امنیت ساتلو ته داسې تنظیم شوي چې ټول افغانستان یې تر پوښښ لاندې دی او په تیره هغه ځایونه چې زیات ګواښ ورته متوجه دی. که کوم ګواښ وشي دا قطعې آماده دي چې یوازې په څو دقیقو کې یې دفع کړي او همدارنګه دنده لري چې له نورو ځواکونو لکه پولیس او د ملي امنیت له ځواکونو سره مرسته وکړي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې وسلوالو مخالفینو ګواښ کړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډه کړي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د ځینو بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړیو هڅې پیل کړي دي خو د دوی امنیتي تدابیر د مخالفینو له ګواښونو څخه ډیر جدي او پراخ دي او د افغانستان خلک به نیول شوو امنیتي تدابیرو ته په کتو سره د رای ورکولو څخه منع نه کړي.